عمر هغه قهرمان ده چې نصر الله بابر له دسترخوان نه جیګ که وای د ډیورن خبرې به دلته نه کوې. کرنیل امام ته د کرنیل دغه د امام لقب چا ورته ورکه؟ دا د پاکستان له فوجیانو نه پوښتنه وکړه. دا د تاسې فوجیان یې دا ملا صاحب عمر دی کوم فوجیان کرنیل امام کوم چا ملا عمر ګوره ملا عمر هغه قهرمان ده چې نصر الله بابر له دسترخوان نه جیګ که وای د ډیورن خبرې به دلته نه کوې. ملا محمد عمر او د امام لقب د کرنیل امام ته ملا صاحب محمد عمر ورکه او په ملا صاحب د ملا صاحب نه د ملا صاحب داسې بېداغه تاریخ ده داسې بېداغه تاریخ ده چې تر اوسه د خاټو جونګړه نه لري. بالکل زوی ما ولیده که نه یوسف مخې دومره خوی ده ولستان که په مخ باندې یو خط راکشته وی جهادي هم داسې ښه یوسف مخې د مور له خېټې نه جهاد شروع کړي د یو چا چې 10 کاله عمر یې 40 کاله د انقلاب شروع شو یوسف مخې په 8 کلنۍ کې جهاد شروع کړي جهاد کړی په مخ باندې یو خط نسته په 8 کلنۍ کې جهاد وکړو د تاسو په لاس او پښه ماته باندې بیا انتحاریان ولې کول لاس او پښه ماته سنوار چې ټوک ټوک شو ودرېږه سنوار چې ټوک ټوک شو تې نه پېژنې ما په وطن وغږېږه ته چې د پردي وطن د دې وطن کوچني لس کلنو ماشومانو باندې انتحاریان کوي بیا په ملا محمد عمر پسې ملا یعقوب ولې نه کوي یو د لس کلنو راوړه زه درته اوس ویډیو راوړم همدا حقاني دی د حقاني ورور دی په لس کلن ماشوم باندې هلته انتحاري کوي ملا محمد عمر په زوی باندې بیا ولې انتحاري لس کلن راوړه چیلنج د درته 15 کلن راوړه د شیخ هیبت الله زوی عصیب اورورا ولس یاوري خبر قسم نن د کېږم د شیخ هیبت الله زوی ودرېږه د شیخ هیبت الله زوی استشهادي برید کړی شیخ هیبت الله خپل په کندهار کې ده تا سره اوس لایف ته راولم ولسته د راولم نن مراوله ولسته راولم ولسته راغلی ده نن هم بولدک ته تللی و ولې ولسته زوی استشهادي وکړه شهید منصور تیکا سو په بارودو وسوځېده. زه درته وایم که نه زه په خپله تر اوسه ما پلار نه دی لیدلی نو د زوی په شهادت به زه څه وغږېږم